زه کنځلې کومه تا شکندړ چی شوی خلک په پښتو کې وی الله در باندې شکندړ ولګي شکندړ یعنی ته په شکندر نه شکامدارد شکامدارد یعنی د ملا درد نشه نه ها یعنی چې د خیر باندې هیڅ درد بنوي قربان شکامدر باشه شکامدارد باشی شکامدر باشی برادر جان تشکر بگو ایلایی بگو بیواش شوی بگو دیگه بگو قسم دی غلط دا سخت دی لگه نه تا وایا یعنی بگو الو آسی وایا الو بیواش شوی الا بیواش شوی علامه میگم صدقه علامه صدقه علامه قربان اجار ولی والله تا په فارسی کې خبر مکه والله بیا زړه مې راځي ولی زه پارسیوانه ما والله والله ولی ته پوهیږي تا نه ښه فارسي تو ورور زدادای هغه ډېر ښه فارسي وایي واجد واجد ماشاءالله هغې ته دونه نه ورځي هغې زما نه وروسته کابل ته تللی هغه سمه فارسیوان ښکاري زما مخکې سترګې پوچې ما ته به کور کې ازاره ویلي نو هغه خو بل خبر ده لیکن ته هیڅ فارسیوان نه ښکاري زیبا قربان صدقه ټول بدن ته نه قربان الله زما خیر ته نه قربان په خېټه دې څه غول کوم ځه نو څه وکړم یار زړه یعنې زړه راته یاد کا ته په خېټه باندې څه مړی اولې ما ته خو زما زه په خېټ باندې مین یم تا ته په خېټ تا ته قربان نه غواړم خېټه نور زاسې قربان د اخته مه کټ کوه خیر دی اوکې خلاص تا لپاره غټ کړم قسم دی غټ خته در سره ښه ښکاره کېږي چې د انسان په دې کوناټو پراته یو داسې داسې کوي والله داسې قسم دی جینکو زر غټ ختان خوند کوي والله قرآن مې دې د هلکانو ختان واړه خوند کوي د جینکو غټ قربان زه لاړم بای سلام علیکم دا جینکۍ ولې د اخته واړه کوي ولې څه چل دی غټ ختان پرېږدوئ جینکو له خدای پاک د ختانو اجازت ورکړ دومره بویه یوه ښځه یوه جینۍ مې ولیده قسم دی په ځمکه تې خته لګېده یخته تې په ځمکه لګېده د اختم